أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. پوښتنه درڅخه وکړه چې اشراف او باعزته خلق یې متابعت کوي که ضعیفه خلق؟ تا ویل ضعیفه خلق یې متابعت کوي، او دا معمول دی چې همیشه د انبیاو متابعین ضعیفه طبقه وي. هغه چې په ابتدا او شروع کې د رسولانو متابعت کوي هغه اشراف او سرداران نه وي، بلکې ضعیفه خلق وي. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه چې د ده متابعین زیاتیږي که کمیږي؟ تا ویل زیاتیږي، او د ایمان کار هم داسې دی تر څو چې پوره کیږي. خلق په تدریج سره مسلمانیږي څو بالکل اسلام عام سي. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه آیا یو څوک پس له هغه څخه چې د ده دین ته داخل سي بیرته د ده د دین څخه اوړي؟ تا ویل یا. ایمان هم داسې دی چې وزړه ته ننوځي، زړه په روښانه کیږي او په زړه کې ځای نیسي. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه چې آیا غدر او خیانت کوي؟ تا ویل یا. انبیا هم داسې وي چې هیڅ غدر نه کوي. او پوښتنه مې درڅخه وکړه چې په څه شي مو امر کوي؟ تا ویل د یوه الله په عبادت، او وایي هیڅ شی مو ورسره شریکوي، او د بوتانو د عبادت څخه مو منع کوي. په لمانځه، صداقت او پاکي مو امر کوي. ورونو، دلته نو قیصر یوه لوح او د معنا ډکه جمله وویل که دغه ستا خبرې حق او رښتیا وي نو به دی د دغه ځای امیر او مالک سي چې دغه زما پښې پر پرتې دي، یعنی حکم به تر دغه ځای راورسېږي. قیصر ویل زه پوهېدم چې دغه نبي راتلونکی دی، خو دا ګمان مې نه کاوه چې هغه دې په تاسې کې وي. که زه پوه سم چې زه وده ته ورسېدلی سم، ما به د ده د ملاقات په لار کې ډېر تکلیف تحمل کړی وای. او که زه د ده سره وای، ورونو متوجه سئ دا د قیصر خبرې دي. د روم پاچا په دنیا کې د هغه دوو لویو مملکتو څخه د یوه مملکت پاچا خبرې کوي، او وایي که زه د ده سره وای ما به پښې ور پرېوللی. او بیا یې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک راوغوښتی او هغه یې و دغه مجلس ته ووایه. کم وخت چې د لیک د ویلو څخه فارغه سو، په مجلس کې آوازونه پورته سوه، غالمغال جوړ سو. ابو سفیان وایي قیصر موږ امر کړو چې تاسې ولاړ سئ. ابو سفیان چې بیا په وروسته کې مسلمان سو، هغه وایي کم وخت چې د هرقل د دربار څخه راووتو او د خپلو ملګرو سره تنها سوم نو مې ورته وویل په والله د محمد دین لوړ او غالبه سو، د هغه څخه د روم پاچا هم بیریږي. ابو سفیان وایي د دغه وخت څخه مې دا یقین و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین غالبه کیږي، تر څو چې الله جل جلاله زما په زړه کې اسلام راواچاوه. ورونو، اوس به هغه واقعات درته بیان کم چې و قیصر ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک د رسېدلو په وخت کې پیښ سوه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک و قیصر د روم پاچا ته ورساوه، او هغه لیک داسې لیکل سوی و. ورونو، اول به هغه لیک په عربي او هغه ډول چې لیکل سوی و درته وړاندې کم، ځکه دا تاریخي اثر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رساله یا مکتوب دی چې و قیصر ته یې لیږلی و. په خپله هغه رساله په هغه الفاظو تر اوسه هم ساتل سوې ده او د تاریخي آثارو څخه ده.
د لندن موزیم دا ثابته کړې ده چې دغه رساله د هجرت په اوم کال کې لیکل شوې ده او هغه رساله داسې ده: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. چې دغه لیک ترجمه داسې ده: بسم الله الرحمن الرحیم، د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د روم و مشر هرقل ته سلام علی من اتبع الهدى اما بعد. زه تا په بلنه د اسلام و اسلام ته دعوتوم او رابولم. مسلمان سه چې سالم پاته سه، مسلمان سه چې الله جل جلاله به 2 واره اجر او ثواب درکړي، او که چیرې د اسلام څخه مخ واړاوه انکار دې وکړي نو د بزګرانو او باغوانانو ګناه هم ستا پر غاړه ده، ځکه په هغه وخت کې د روم ټول خلق د کښت او زراعت په کار مشغوله وه، نو تقریبا ټول بزګران او باغوانان وه، نو ویل د هغو ګناه هم ستا پر غاړه ده. او یا اهل الکتاب، څرنګه چې د روم پاچا او رعیت ټول نصارا وه نو یا اهل الکتاب ورته ویل. او د دغه ځای څخه هغه نور پاته لیک د سورت آل عمران 44 نمبر آیات دی: نو ای اهل کتابو، ای کتابیانو، راسئ رجوع وکئ و هغه کلمې ته چې زموږ او ستاسې په مابین کې یوه او برابره ده، هغه دا چې بې له الله جل جلاله څخه به بل د هیچا عبادت نه کوو او الله جل جلاله ته به هیڅ شی نه شریکوو او نه به ګرځوي ځینې زموږ ځینې نور خدایان، بې له الله جل جلاله څخه به بل څوک د خپلو ځانو دپاره مالک او معبود نه ګرځوو. او که چیرې دوی وګرځېده توحید او اسلامي احکامو ته یې شاور وګرځول نو ای مسلمانانو تاسې دغه کتابیانو ته ووایاست چې تاسې پر دې خبره شاهدان اوسئ چې موږ مسلمانان یو. کم وخت چې هرقل ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه لیک او رساله وویل سوه او ترجمه سوه، هرقل ورېږدېدی، ځکه هلته د مخه یې د ابو سفیان سره ملاقات سوال او جواب کړی و او هغه سوال او جواب یې په دماغ کې پاته و او دلته دغه رساله ورته وویل سوه. په چرت او فکر کې ډوب سو، فکر وهي، بیا یې انجیل راواخیستی او د راتلونکي نبي علامې یې پکښې وکتلې، هغه ټوله علامې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم جوړې او موافقې وې. نو یې دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه وروغوښتی، ویل یا دحیه، دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک و سفاطر ته وروړه. سفاطر د نصاراو د علماو رئیس و او په دغه عصر او زمانه کې په مسیحیت کې تر ټولو احبارو لوی او لوړ عالم و چې د هرقل سره دغه د شام په سفر کې ملګری و. یوازې دی نه بلکې نور هم د مسیحیت لوی لوی علما ورسره ملګري وه چې ټوله د بیت المقدس د حج دپاره د قیصر سره راغلي وه. دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه هم دغه لیک و صفاتر هغه د نصاراو لوی عالم ته وروړی. صفاتر چې دغه لیک ووایه ورېږدېدی او د دحیه رضی الله تعالی عنه څخه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حالاتو او علامو پوښتنې شروع کړې. دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه هم جوابونه ورته وایي، ډېرې پوښتنې کوي او د هرې پوښتنې جواب هم مفصل غواړي. دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه هم ټول حالات په تفصیل سره ورته بیانوي. صفاتر
نور هم سوالونه کوي څو ډېرې پوښتنې یې وکړې او د ټولو جوابونه یې په غور او دقت سره واورېده. کم وخت چې پوښتنې یې خلاصې سوې نو یې وویل زه پوهېدم چې دا وخت د نبي د راتګ وخت دی، مګر دا ګمان مې نه کاوه چې هغه دې په تاسې کې پیدا سي یا معشر العرب. او زه شاهدي ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صفاتر رحمه الله مسلمان سو. اوس نو صفاتر د نصاراو هغه نور علما سره راټول کړه او دی هم ورسره کښېنستی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رساله ورته وویل کوم چې دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه راوړې وه او د نبي آخر زمان ټوله علامې ورته بیان کړې او بیا یې د دوی د انجیل څخه هغه دلایل ورته وویل چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر نبوت یې دلالت کاوه او دا یې ثابتول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه موعود او راتلونکی نبی دی. کم وخت چې خپل دلایل یې ټوله وویل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علامې یې هم بیان کړې نو ویل زه اوس تاسې و اسلام ته رابولم او مسلمانان سي. زه په خپله دا شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. دلته د نصاراو دغه نور علما وبېرېده ویل که خلق خبر سوه چې صفاتر مسلمان سو نو د مسیح علیه السلام دین پرېږدي. دغه نور علماو د صفاتر رحمه الله د وژلو اراده وکړه او صفاتر رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه. اوس په نصاراو کې یوه واقعه پیښه ده چې ټول په فکر کې دي او نه پوهېږي چې څه وکړي. په خپله هرقل په حیرت کې دی چې څنګه وکړي. دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه هم د صفاتر په وژلو خبر سو او هرقل ته ورغلی چې اوس څه وایه. هرقل ویل والله په دوی کې صفاتر تر ما عزتمن و علماو ته د ده درجه او مقام زما تر مقام لوړ وه نو چې د ده اطاعت یې ونه کوي او ویې وژي نو زما اطاعت به څنګه کوي. مګر بیا هم ته صبر وکړه. بیا نو هرقل امر وکړي چې د نصاراو ټول علما اشراف او مشران دې راټول سي. هغه یې ټوله په یوه قصر کې سره یو ځای کړه. هرقل امر وکړي چې د قصر دروازې بندې او وتړي او د قصر پر شاوخوا یې مسلح فوج ودراوه چې چاته د وتلو اجازه ورنکړي. اوس نو علما اشراف او مشران ټول په دغه قصر کې ناست دي او د قیصر د راتلو په انتظار دي. په دغه وخت کې قیصر د دغه قصر د لوړ منزل په یوه برنډه کې ورته راووتی او هلته لوړ داسې ودرېدی چې حاضر خلق وده ته نسي ورسېدلی. قیصر د هغه ځای څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک ورته ولوست او بیا یې هغه علامې ورته بیان کړې کوم چې په انجیل کې د نبي آخر زمان په باره کې راغلي وې او بیا یې داسې دلایل ورته وویل چې په هغه سره یې دا ثابتول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه نبی دی کوم چې د راتګ وعده یې سوې ده. پس له دغه مقدمې څخه قیصر وویل زه په خپله شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او غواړم چې تاسې هم مسلمانان سئ. یو وار په دغه راټول سوو خلقو کې نارې جوړې سوې، غالمغال سو او د قصر د دروازو پر طرف ځغلي غواړي چې ووځي او نارې وهي قیصر مسلمان سو، قیصر مسلمان سو. خو د قصر دروازې تړلې وې او مسلح فوج ولاړ دی. خلق د مجبوري یې بیرته راوګرځېده او سره یو ځای سوه. قیصر ولاړ دی او ورته ګوري. بیا دغو نفرو و قیصر ته وویل په والله که ته موږ ټوله ووژنې بیا به هم موږ د مسیح دین پرې نږدو. اوس نو د قیصر په مخ کې دوه کاره دي چې د هغو څخه به یو قبلوي او عملي کوي او تر هغه بل به تیریږي چې هغه دوه اسلام یا پاچهي ده. که دی مسلمان پاته سي نو دغه راټول سوي نفر او د هغو قبیلې او متابعین د ده پر ضد دریږي چې په دې صورت کې ده ته پاچهي نه پاته کیږي.
یا دا چې تر اسلام به تیریږي خو پاچهي به ورپاته وي. اوس قیصر په دې فکر کې دی چې کم یو اختیار کړي، خو په آخر کې قیصر ورته وویل یا قوم زه نه مسلمان سوی یم او نه مسلمان یم، فقط ما تاسې تجربه کولاست. کم وخت چې ما ولیده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین نشریږي زه پر تاسې وبېرېدم، نو مې غوښته چې دا ځان ته معلومه کم چې تاسې پر خپل دین څونه ټینګ یاست او څونه علاقه ورسره لرئ. ما ولیده چې تاسې پر خپل دین ټینګ ولاړ یاست او نه پرېږدئ، او زه ډېر خوشحاله سوم. زه هم ستاسې سره پر دغه دین یم. بیا یې امر وکړي چې دروازې دې خلاصې سي. دغه علما او د قومو مشران د قیصر په خبرو خوشحاله سوه، خو قیصر پس له هغه څخه چې و اسلام ته داخل سو بیرته مرتد سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اسلام د قیصر وزړه ته ننوتی او بیرته مرتد سو، پر دنیا او پاچهي وبېرېدی. وروسته قیصر دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه ور وغوښتی، تحفې او د سرو زرو دینارونه یې ورکړه، ویل دغه زما د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هدیه او تحفه ده، او زما د طرفه ورته ووایه چې زه شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. او ما چې دغه خلقو ته وویل چې زه ستاسې سره پر دغه مسیحیت یم، د هغه سبب دا و چې پاچهي مې ولاړه نسي، مګر ایمان زما په زړه کې دی. دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه بیرته د مدینې منورې پر طرف رهي سو. اوس چې دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې پر لارې د حسمی و منطقې ته ورسېدی، هلته په لار کې د جذام د قبیلې خلق پر پیښ سوه، او هغه د ده سره ورسره ټول شیان یې په زور ځینې واخیسته، د ده سره یې هېڅ شی نه پرېښاوه. کم وخت چې دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته ورسېدی، د مخه تر دې چې خپل کور ته ولاړ سي، اول ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او په قصه خبر کړي. اول یې د قیصر پیغام ورته ووایه چې قیصر وایي زه په زړه کې مسلمان یم، مګر په ظاهره د دې دپاره کفر ښکاره کوم چې پاچهي مې ولاړه نسي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه د الله دشمن درواغ وایي، دی مسلمان نه دی بلکې دنیا پر غالبه سوه. دا د قیصر د زړه پټ حال او حقیقت و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښکاره کړي. دی د نجاشي په مثل نه و بلکې دنیا ورکش کړي او د دنیا حب پر غالبه سو. پاته سوه د جذام یا جذام د قبیلې د خلقو موضوع. د هغو د جزا ورکولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه و حسمي ته د 500 نفرو سره ولېږي. حسمي یوه منطقه ده چې د وادي القرا و شاته ده. زید رضی الله تعالی عنه هم د جذام پر قبیله حمله وکړه. کم کسان چې وژل کېده ووژل سوه او نور وتښتېده. زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د دوی څخه ډېر غنیمتونه و مدینې منورې ته راوړه، چې د غنیمتو په جمله کې 1000 اوښان، 5000 پسونه او 100 ښځې او کوچنیان وه. خو هلته بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د جذام د قبیلې په مابین کې د نه تعارض وعده هم وه. نو زید ابن رفاعه الجذامي چې د جذام د قبیلې د مشرانو څخه و، دی او د ده د قوم څو نفره مسلمانان سوي هم وه. او په هغه وخت کې چې پر دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه حمله کېده، دوی د ده رضی الله تعالی عنه کومک هم کړی و. نو دغه زید ابن رفاعه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض او شکایت وکړي چې زموږ سره داسې وسوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه د ده شکایت قبول کړي، بندیان او غنیمتونه یې بیرته ورکړه. ورونو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه رساله او لیک و، خو تاسې وګورئ چې د هغه وخت د مځکې د مخ پر هغه لوی پاچا یې څونه اثر او تاثیر و. ټوله مملکت یې ورورېږداوه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لیک د شجاع ابن وهب الاسدی رضی الله تعالی عنه په لاس و حارث
ابن ابي شمر الغساني ته چې د دمشق امیر و ولېږي او دا لیک داسې لیکل سوی و: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى لك ملكك. حارث چې دغه لیک ووایه ډېر په قهر سو او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رساله یې پر ځمکه وغورځول. ویل ما زما په خپله پاچهي ډېروي؟ څوک زما څخه زما پاچهي اخیستلی سي؟ او زه 100,000 جنګي فوج لرم. دغه د دمشق امیر د غساسینه پر قبیلو حاکم و چې دغه قبیلې د جزیرة العرب په شمال کې اوسېدلې. د حارث دغه شدید جواب د دې سبب سو چې بیا په وروسته کې د مؤته جنگ په وجود راوړي او د دغه وخت څخه حارث د لشکر په تیارولو او آماده کولو شروع وکړه. هغه خپل 100,000 نفریز لشکر یې تیاراوه چې پر مدینه منوره حمله وکړي. دغه حارث نو دلې د خپل لشکر د تیارولو په حال کې پرېږده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو بل لیک د حارث ابن عمیر الازدی رضی الله تعالی عنه په لاس د بصرا و امیر ته ولېږي چې د هغه خط مضمون او معنا هم داسې وه لکه د دمشق امیر حارث ابن ابي شمر ته چې یې لېږلی و او د بصرا امیر یې و اسلام ته دعوتاوه. حارث رضی الله تعالی عنه د لیکه سره د بصرا د امیر پر طرف رهي سو. په لار کې شرحبیل ابن عمر الغسانی پر پیښ سو چې دغه شرحبیل کافر او د غسان د قبیلې څخه و بلکې د هغو د امیرانو څخه و. شرحبیل دغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قاصد ولیدی چې د بصرا امیر ته د لیک د وروړلو دپاره ورهیدي. نو یې دغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قاصد حارث ابن عمیر الازدی ونیوی او شهید یې کړي چې دا د غسان د قبیلې د طرفه د اسلام پر ضد دوهم مخالفت او دشمنی وه چې پیښیږي. د دغه واقعې په سبب د مسلمانانو او غساسینو په مابین کې حالات او مناسبات نور هم خراب سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم د لشکر په جوړولو شروع وکړه چې پر غساسینو د مخه تر دې حمله وکړي چې هغه پر مسلمانانو حمله کوي. نو دغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قاصد شهیدېده د مؤته د جنگ دپاره دوهم سبب وګرځوي چې د غساسینو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د 2 رسالو سره ناوړه حرکتونه وسوه. اوله رساله یې وغورځول سوه او د 2همې رسالې قاصد شهید کړه سو چې د دغه حرکتو په نتیجه کې د مؤته جنگ په وجود راغلی چې قصه به ان شاء الله تعالی پر خپل ځای درته وسي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو بل رساله د حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه په لاس د مصر او اسکندریه و پاچا مقوقس ته ورولېږل چې دغه پاچا نوم جریج ابن متیو او مقوقس یې لقب و چې دغه رساله تر اوسه پورې ساتل سوې ده او دا لیک داسې لیکل سوی و: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم أهل القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دا لیک عینا هغسې لیک دی لکه و قیصر ته چې لیکل سوی و نو ځکه یې و ترجمه کولو ته ضرورت نسته. حاطب رضی الله تعالی عنه چې ډېر هوښیار او ذکي سړی و کم وخت چې د مقوقس
و دربار ته ورننوتی نو یې ورته وویل تر تا د مخه پر دغه پاچهي یو سړی و چې هغه داسې ګمان کاوه چې دی رب اعلی دی چې مقصد یې فرعون و او هغه به ویل انا ربکم الاعلی زه ستاسې لوی او لوړ رب یم نو الله جل جلاله هغه د دنیا او آخرت په عذاب اخته کړي د ځینو څخه یې په ده سره انتقام واخیستی او بیا یې د ده څخه انتقام واخیستی نو ته په نورو سره عبرت واخله داسې مه کېږه چې نور په تا سره عبرت واخلي بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رساله ورکړه د رسالې تر ویلو وروسته د مقوقس او حاطب رضی الله تعالی عنه په مابین کې سوال او جواب شروع شو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته